بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې زمونږ دوهم لیکچر دی، یعنې دوهم درس دی زمونږ. نن غواړم چې تاسې ته د مایکروسافټ ورډ پروګرام د اوپن کولو طریقې وښایم. سټپ بای سټپ روان یي. داسې بعضې وختونو کې چې دی که دغه ویډیوګانې ځینې کسان ګوري وایي چې دی دا خو اسانه دی، دا موږ هم کولی شو. نه، که اسانه هم وي نو تاسو به چې دی سټپ بای سټپ یو څه زده کوئ او مخکې به ځئ. که چېرته تاسې سټپ بای سټپ لاړ نه شئ نو وخت سره چې دی کله موږ داسې یو ځای ته ورسېږو د خیره چې هغه لږ مشکل وي نو بیا موږ ته ډېر مشکل وي. نو راځو په همدې کې چې دی ویډیو ډېره اوږده نه شي او زموږ وخت ضایع نه شي. ډایرکټ چې دی زه مایکروسافټ ورډ په خلاصولو طریقو باندې کار کوم. خو د دې نه مخکې د نه یو کوچنۍ غوندې غوښتنه لرم که څوک زموږ په چینل کې نوي وي، زموږ چینل د بختیار کمپیوټر اکاډمي په نامه در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې چې دی د ګنټۍ نښان کېکاږئ چې زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن یعنې خبرداری تاسو په خپل وخت سره در ورسېږي. اوله طریقه چې ما په رن کمانډ باندې په وینډوز 11 کې هم کار کړی و او په وینډوز 10 کې به په رن کمانډ باندې چې دی نیکسټ ویډیو به خیره نور هم جوړه کړو، بله به هم جوړه کړو. نو رن کمانډ چې دی موږ سره مهم کمانډ دی چې موږ په هر ځای کې که انټروی ته ځو، که کوم ځای ته مثلا ټیچینګ ته ځو، استاذۍ دپاره ځو، که هر ځای ته موږ ځو نو موږ چې دی پروګرام به موږ د رن کمانډ د لارې خلاصوو. که چېرته موږ انټروی ته ناست یو او یو هغه انټروی انجینر هغه کم کس چې موږ سره مخامخ هغه منیجر ناست وي هغه موږ ته ووایي چې ته خلاص که مایکروسافټ ورډ پروګرام، نو تاسو به چې دی داسې نه چې دلته به راواخلئ دا موس په دې سټارټ کې به دلته ګرځئ او دلته چې دی یو خوا او بل خوا به چې دی تاسو کار کوئ. نه، تاسې به چې دی وینډوز کی پلس آر، ما تاسو ته ویلو چې د رن کمانډ شارټکټ موږ سره وینډوز کی پلس آر دی او که تاسو چې دی د کمانډ د لارې نه راخلاصوئ د شارټکټ د لارې نو د کمانډ د لارې راشئ. دلته رایټ کلیک او دې ځای کې چې دی رن کمانډ یې لیکلی موږ سره نو دلته موږ سره دا د رن کمانډ هغه ډایلاګ هغه وینډو ده. نو زه وایم چې ما سره وینډوز کی پلس آر یعنې رن کمانډ ته زه راځم د دې ځای نه او په دې ځای کې چې دی زه چې دی دې ځای نه لیکم وین ورډ پکې ګوره تیار لیکل شوی دی. تاسې به چې دی وین ورډ به ورته ولیکئ او انټر بټن او یا چې دی تاسو به د ماوس په ترو باندې چې دی تاسو به دا شی واخلئ اوکي بټن باندې به تاسې کلیک کئ نو تاسو ته چې دی د دې لارې نه به مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی تاسو سره به خلاص شي. دومره طریقه دا ده چې تاسې به رایټ کلیک کئ او دلته به راشئ رن کمانډ ته. چې کله رن کمانډ ته راشئ نو بیا تاسو ته هم د دې ځای نه رن کمانډ کې دا ولیکئ، د دې ځای نه دا اوکې کئ. درېیمې طریقې ته راځم چې تاسې درېیمه طریقه به څنګه کوئ. نو را به شو موږ به په دې سټارټ باندې چې دی دې ځای کې په دې سرچ کې به چې دی موږ کلیک وکړم. زه صرف یو کلیک کوم او د دې ځای نه زه لیکم ورډ. چې زه کله دلته صرف ورډ ولیکم نو ما ته چې دی دلته راغی ورډ پروګرام، زه د انټر په ترو باندې هم کولی شم او دلته چې دی په دې باندې کلیک هم کولی شم او د دې ځای نه هم زه کلیک کولی شم او دا چې دی زه د دې ځای نه اوکې کولی شم او دا زه اوپن کولی شم. دا موږ سره چې دی درېیمه طریقه وه. څلورمه طریقه یې موږ سره هم چې دی تاسې به دلته رایټ کلیک کوئ او د دې ځای نه تاسو راشئ دلته د سرچ باندې چې تاسو کله کلیک کوئ نو بیا هم موږ ته چې دی هماغه سرچ راغی چې کومه چې موږ ورپسې طریقه چې دا تاسې اسانه طریقه ده خو ډېره ښایسته طریقه ده. زما تر ټولو نه زیات همدغه طریقه خوښیږي چې تاسې رایټ کلیک کوئ دلته په دې ټاسک بار باندې او بیا راشئ دلته تاسې د دې ټول بارس ته راشئ. په دې ټول بار کې چې دی تاسو راشئ دلته د دې ځای نه چې دی د ادرس باندې چې کله تاسې کلیک کوئ نو چې کله کلیک کوو موږ سره په دې ځای کې چې دی دغه یو سپین لیبل راته راغی د دې ځای نه. خو دلته به چې دی تاسو د دې ځای نه وین ورډ به دلته لیکئ چې دلته بل څه ونه لیکئ، وین ورډ او دا تاسو انټر کوئ نو د دې لارې نه هم چې دی موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دا راخلاصولی شو. پنځمه طریقه یې څنګه ده؟ پنځمه طریقه زه به رایټ کلیک کوم او ټاسک منیجر ته به زه راشم. چې کله زه ټاسک منیجر ته راشم د دې نه وروسته به زه راشم د فایل ته او په دې رن نیو ټاسک باندې به زه کلیک کوم نو هماغه موږ ته رن کمانډ خلاص. خو فرق یې لږ دا دی چې دلته یې لیکلي کریټ نیو ټاسک. که د دې ځای نه زه وین ورډ پروګرام خلاصوم نو زه چې کلیک کوم نو ما سره چې دی ورډ پروګرام د دې ځای نه اوپن شو او خلاص شو. ورپسې چې دی زه شپږمې طریقې ته راځم. شپږمه طریقه زه به رایټ کلیک کوم دلته چې دی ګوره لیکلي دي چې کمانډ پرمپټ اډمن، کمانډ پرمپټ اډمن باندې به کلیک کوم. زه به دا یس کوم او د هغې نه وروسته چې دی دلته به زه راشم په دې ځای کې به تاسې ولیکئ دلته دې ځای کې به تاسې ولیکئ سټارټ بیا چې دی د هغې نه وروسته وین ورډ.
خبره داره که تاسو ته او انټر به ووهئ. که تاسو ته څوک وایي چې ما ته د CMD د لارې نه ورډ پروګرام خلاص که نو څنګه به خلاصوئ؟ نو تاسو به راځئ او په دې ورډ پروګرام کې چې دی په دې CMD کې چې دی زه به راشم یو ځل بیا به پرې راشو چې ښه پې پوه شو. رایټ کلیک کوم راځم کمانډ پرم ایډمن ته او دا به زه د دې ځای نه یس کوم یو نوټیفیکیشن تاسو ته درکوي او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ دلته سټارټ او د سټارټ نه وروسته چې دی تاسو به ولیکئ وین ورډ به ولیکئ پریس انټر بټن چې تاسو کله ووهئ نو تاسو ته چې دی ډایرکټ مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دا راخلاص شو او راغی. بله طریقه یې موږ سره چې دی زه به راشم دلته ما رایټ کلیک کوم په دې ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک او موږ ته چې دی دا پاپ اپ مینو چې دی دا موږ ته راڅرګنده شوه. د هغې نه وروسته چې دی زه به راشم دلته نیو ته او په دې نیو کې چې دی تاسو به دلته راشئ د دې ځای نه وګورئ مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ په دې باندې به زه کلیک کړم او بیا چې دی دلته به زه په دې باندې ډبل کلیک به وکړم. چې کله زه ډبل کلیک کړم نو ما سره چې دی د دې ځای نه مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی دا موږ سره د دې ځای نه خلاص شو. طریقه چې دا بله طریقه څومره طریقې ته ورسېدو رانه هیرم شو چې طریقه زمونږ څومره وه. زیاتې طریقې دي د دې ځای نه تاسې دا خلاصولی شئ. که زه دلته راشم د دې ځای نه دلته ما ولیکو ورډ پروګرام په دې سرچ کې نو د سرچ د لارې دلته به زه رایټ کلیک کړم او رن ایز ایډمنسټریټر باندې به زه کلیک کړم او دا به د دې ځای نه زه یس کړم نو ما سره چې دی د دې لارې نه هم دا خلاص شو. بیا رایټ کلیک نه کوم او بیا راځم همدې ځای کې په دې سرچ کې زه لیکم چې شی دلته ما ولیکو ورډ. زه غواړم چې دا په دې ټاسک بار باندې ځان ته پین کړم ریولم چې په آینده کې پې صرف کلیک کوم او ما ته چې دی دا د دې ځای نه اوپن کېږي نو رایټ کلیک کوم دلته راځم د دې ځای نه پین ټو ټاسک بار نو دا ما د دې ځای نه پین ټو ټاسک بار کړم. اوس چې زه دلته کلیک کړم نو ما سره چې دی دا د دې ځای نه ډایرکټ چې دی ما سره اوپن شو او راغی. بیا راځم دلته چې دی زه کلیک کوم او بیا ما ولیکو ورډ. زه غواړم چې دا ځان سره په دې سټارټ باندې راولم. سټارټ ګوره دا اوس ما سره په آل انډي په دې سټارټ کې لا نشته دی. زه غواړم چې دا دلته کله کلیک کوم د ما سره په دې ځای کې چې شوي دا ورډ پروګرام دی ما سره په دې ځای کې وي. نو د دې لپاره به تاسو ولیکئ ورډ. د ورډ د لیکلو نه وروسته به چې دی تاسو رایټ کلیک کوئ او بیا به راشئ تاسو به د دې ځای نه پین ټو سټارټ باندې به کلیک کوئ. چې کله تاسو پین ټو سټارټ باندې کلیک کوئ نو اوس چې دی د دې ځای نه راشئ تاسې موږ سره په دې ځای کې دا راغی. دا چې اوس تاسو دلته راوړئ هر ځای ته دا موو کولی شئ چې کلیک پې وکړئ تاسو ته به ورډ پروګرام چې دی د دې ځای نه خلاص شي. مهمه طریقه یې دا ده چې شارټکټ باندې به دا موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام به موږ په شارټکټ باندې څنګه خلاصوو. نو د دې لپاره به چې دی تاسو راشئ په همدې سټارټ باندې به کلیک کوئ او دلته چې دی تاسو به ورډ ولیکئ. د ورډ د لیکلو نه وروسته به رایټ کلیک کوئ بیا به راشئ تاسې چې شته اوپن فایل لوکیشن ته به راشو. اوپن فایل لوکیشن باندې به کلیک کوو. د هغې نه وروسته چې دی موږ سره د ټولو پروګرامونو آیکنس دي دلته نو زه به دلته په دې باندې رایټ کلیک کوم په دې ورډ پروګرام باندې. کله رایټ کلیک کوم راواشم دې ځای کې پراپرټیز ته به زه راشم او د پراپرټیز نه وروسته چې دی زه به راشم دلته په دې ځای کې ګوره دلته لیکلي دي نن مخامخ یې دې ځای کې لیکلي شارټکټ کي او مخامخ ورته لیکلي نن. تاسو چې د کیبورډ نه هر توری د یو نه وخله تر 9 پورې او د ا نه وخله تر زیټه پورې چې په هر یو باندې تاسې کلیک کوئ الټ کنټرول الټو سره په خپله راځي. زه به وایم چې ما ته ډبلیو نه شروع کېږي نو زه به دا په دې ډبلیو باندې کلیک کوم. ځان ته ډبلیو مهم نه دی که تاسو 1 واخلئ که تاسو ا والئ که تاسو اف واخلئ چې هر یو والئ خو زه ډبلیو په دې خاطر ښه دی چې ورډ پروګرام چې دی د ډبلیو نه شروع کېږي. زه به راشم دا به د دې ځای نه اوکې به کړم او دا به زه د دې ځای نه کنټینیوز باندې به کلیک کړم او بیا چې دی دا به د دې ځای نه کلوز کړم. زه چې دی کمپیوټر کې زما لږه ستونزه د بعضې وخت کې په دې خلاصېږي هم نه خو ولې ستاسو په کمپیوټرونو کې چې دی تاسو سره به کار کوي. دقه چې دی زما په کمپیوټر کې کار ونه کړ نو ستاسو په کمپیوټرونو کې چې دی دا به کار کوي. دقه لاره او دغه طریقه ده. اوس مهمه طریقه بله دا ده چې موږ څنګه کولی شو مایکروسافټ ورډ پروګرام په خپل نوم خلاص کړو خو په هغه نوم باندې چې سپیس ونه لري. مثلا که زه ویم چې بختیار سپیس ورته ورکړم او شیګیوال ورکړم نو دا چیرې موږ سره نه خلاصېږي صرف په یو نوم باندې. زه ویم بختیار یا زه وایم چې مثلا احمد یا زه وایم محمود په یو نوم باندې چې دی دا موږ سره خلاصېدی شي او د یو نوم نه زیات چې دی دا موږ سره نشي خلاصېدلی. د دې لپاره به بیا هم تاسو راشئ په سټارټ باندې به موږ کلیک کوو ورډ پروګرام باندې به رایټ کلیک کوو او د هغې نه وروسته چې دی زه به راشم دلته اوپن فایل لوکیشن ته ما قضیې ته زه راځم چې مخکې موږ راغلي وو. د هغې نه وروسته چې دی زه به راشم دلته په دې پراپرټیز ته به زه نه راځم. اوس چې زه به راشم پراپرټیز ته نو تاسو به راشئ د دې فایل نه به کاپي واخلئ. چې کله هم د دې فایل نه کاپي واخیستله نو سی ډرایو ته ځو.
سی ډرایو ته په دوه طریقو تللی شو. یو خو د دې ځای نه راشي کلیک کړئ سی ډرایو ته، او یا د دې ځای نه کلوز کړئ چې کاپي مو واخیسته، په دې ډیس پیس ډبل کلیک کا، بیا راسه دلته سی ډرایو باندې کلیک کا، بیا چې دی مونږ ځو وینډوز فولډر ته ځو، او د وینډوز فولډر نه وروسته چې دی مونږ دلته لاندې راځو یو فولډر په نامه د وینډوز سیسټم 22 په نوم باندې دلته مونږ راځو، او دلته زه یو ځای کې رایټ کلیک کوم او دا زه د دې ځای نه پیسټ کوم، او پیسټ په ځای باندې بیا دلته کنټینیوز اخلم. د هغې نه وروسته چې دی بیا راځم، د هغې نه وروسته چې بیا رایټ کلیک کوئ تاسو په دې خپل آیکنس باندې، او دا د دې ځای نه رینیم کوئ. رینیم کې چې اوس تاسو هر نوم ورته ورکوئ، که زه ورته ورکړم بختیار، د دې ځای نه ما ورته ورکړو سپیس به ورته نه ورکوئ، زه لیکم بختیار کمپیوټر اکاډمي. دا چې څومره اوږد نوم ورته موږ ورکو دا موږ سره د دې ځای نه خلاصیږي. دا به زه د دې ځای نه انټر کړم، د انټر نه وروسته به زه دا یس کړم. نو اوس چې دی زه به راشم د دې ځای نه دا ما کلوز کړو، او زه راځم دلته رایټ کلیک مې کړ، رن کمانډ ته رالم، او د رن کمانډ د لارې نه به زه ورته ولیکم چې بختیار، د دې ځای نه لیکم بختیار کمپیوټر اکاډمي، او انټر مې کړ. نو ما سره چې دی ورډ پروګرام په دې ځای کې ما سره اوپن شو راغی. ولې په دې ځای کې چې زه کله راشم رن کمانډ کې ولیکم نو زه به سپیس نه ورکوم، یو رقم به لیکم. تاسو په پښتو کې هم دا لیکلی شئ. پښتو کې هم موږ یو پروګرام چې دی موږ خلاصولی شو، همدغه رینیم وخت کې ورته د پښتو نوم ورکوو، او د هغې نه وروسته دا موږ سره په مکمل ډول باندې چې دی خلاصیږي. خو یوه خبره مې یاد لرئ چې تاسې یوازې د رن کمانډ د لارې کولی شئ چې خپل دغه نوم چې دی دا ځان سره خلاص کوئ. دا کوم یو نوم هم چې ورکړی دا د رن کمانډ د لارې نه تاسې اوپن کوئ. نو دا موږ سره د مایکروسافټ ورډ پروګرام د خلاصولو طریقې وي چې مونږ زده کړلې، او هیله ده چې تاسې په خپلو کمپیوټرونو کې عملي زده کوئ، او زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي ځان سره سبسکرایب کړئ، او د بیل آیکن کې کاږئ چې تر څو د هر ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت سره تاسې ته در ورسیږي. انشاءالله اول چې دی دغه وینډوز ورډ ایکسل پاور پوینټ په دغه پروګرامونو باندې کار کوو چې یو ځای پورې مخکې لاړو، د هغې نه وروسته چې دی په ایکسس باندې کار کوو، د خیره په فوټوشاپ باندې کار کوم، په کولوډرا کې د خیره کار کوم، او د همداسې چې دی نورو پروګرامونو په ویډیو ایډیټینګ کې کار کوو، لکه څنګه چې زه دا ویډیو جوړوم. آیا موږ دا ویډیو څنګه جوړوو؟ دغه ویډیو چې زه جوړوم دغه څومره وخت کې جوړیږي. نو تاسو ته چې دی زه به دا ټولې طریقې ښیم. په د موبایل په برخه کې چې دی زه به کار کوم د خیره چې په موبایل کې موږ ویډیو څنګه ایډیټ کوو، کاین ماسټر کې موږ به نور پروګرامونه په د موبایل مختلف ډول سیټینګ به موږ څنګه کوو. خو صرف تاسې کمپیوټر تاسو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، او د بیل آیکن کې کاږئ چې زه کله مې ویډیو چې دی زه پورته کوم نو په اتومات ډول چې دی تاسو ته نوټیفیکیشن در رسیږي. ښه وخت ولرئ، ښه خوشحاله ژوند ولرئ. د الله په امان.